علماء کیسه کوي دا مشهور ولی الله دی حکیم صنعاني صاحب. حکیم صنعاني صاحب ډېر لوړ ولی الله تېر سوی دي او دا قدیم معلم هم تېر سوی دی. دا اوس نه دی، قدیم دی. ځکه یو کتاب کې مې تورې دا لا هم لیدلي دي چې شیخ الاسلام پیرانه پیر صاحب به هم د زیارت ته راغلی. پیرانه پیر صاحب به هم د حکیم صنعاني صاحب زیارت ته راتلی دا غزني کې دي. دا مې هم لیدلي شاه محمد شاه نقشبند صاحب هم د زیارت ته راتلی. دا دواړه تورې مې لیدلي. حکیم صنعاني صاحب دومره حق سوی خو دا چې دی د ولایت مقام ته رسېږي، دا چې دی رب العالمین ته قبول کېږي، دا وجه څه ده؟ کوم کیفیت دی؟ دا د یوې پیالې چاو اثر دی. دا ډېر عجیبه ده. یوه پیاله چاوي د یو پاک سړي دومره اثر پکې کوي چې یو وخت بیا ولي الله د زمانې جوړوي. حکیم صنعاني صاحب فرمایي وایي د غزني په علاقه کې به د سړک غاړې ته کله کله راوتلم، بیا به یو علاقې ته زیارت ته تلم. بیا په دې علاقه کې یو ملنګ دی، سپېره سړی دی. دا به ناستو چای به تیارې کړي وي، د زمانې شربت یا چای یې تیارې کړي دي، خو هر چا ته نه ورکوي. بس ملنګ ناست دی چې یو چا ته یو څوک خوند ورکړي، دې ته چای ورکړي. حکیم صنعاني صاحب وایي دوه ملګري را سره دي، زمر عالم دي. ما ته چې وکتل ما ته هم ګیلاس را ډک کړي، پیاله په لاس راکړه، راته یې وویل واخلې ونه. په دې دم خو مې دا پیاله وچښل، روان شوم. تر یو څه ځای چې ولاړم، دې زمانه کې چې امام حکیم صنعاني صاحب راځي، حکیم صنعاني صاحب د خپلې زمانې زورور شاعر دی او د غټو دنیادار خلکو ځایو ته ورځي، شعر وایي، هغه بیا ښه مېلمستیاوې ورته کوي او ښه روپۍ ورکوي. بس د جیب خرڅ هم دا وي. حکیم صنعاني صاحب تر اوسه څوک به ولي الله هم نه پېژني، بس په ښه شاعر یې پېژني او په ښه انقلابي شاعر باندې دی مشهوره دی. حکیم صنعاني صاحب وایي تر یو ځایه ولاړم، راته سوچ ودرېدی دې سړي څنګه خبره درته وکړه چې دې ونه. سوچ راته ودرېدی، ملګرو سره مې سلام وکړل. ما ته خو دې سړي او دې ملنګ ول لیونی ته د دې خبرې معلومات راکوم. را سره ملګری وغیره ټول پرېږده، دا د لیونیانو خبرې، د لیونیانو په خبرو پسې سر مه ګرځوه. ول ما ول نه معلومات کوم، کومه په وخت چې په سفر روان وم سفر مې پرېښو، راغلم د ملنګ خوا. ملنګ ته مې وویل چې ملنګ جانه ولې دې راته وویل چې لیونی؟ ملنګ جان داسې یې کړه، زما سر ته وکتل، بیا پښو ته وکتل. ول باره ول لیونتوب کې لا ته خپل شک لرې، ستا تمامه ورځ د خانانو د بډایانو پر دربارو باندې مجلسونه دي، شعر وایه او هغه حقیقي رب العالمین درته یې چې ته مکلف په مینې یې، چې ته مکلف په عبادت یې، چې ته د عدمه څه وجود ته راویستلی یې، چې په تا کې انقلاب راویستلی یې، چې ته مسلمان پیدا کړی یې، د هغه رب العالمین مینه درته یې ده. ټوله ورځ او شپه د شاعرانو او د بډایانو صفتونه کوي، لیونی لا توري او که سپینې. خلک د آخرت کور آبادوي، خلک د آخرت خواته توجه کوي، خلک ورځ تر بلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ډېروي، خلک ورځ تر بلې د اولیاو ملاقات ډېروي، خلک د واحد القهار ذات څخه ورځ په ورځ بیریږي. نو ته شاته روان او تا خپل عظیم مقصود، هغه مقصود چې ته د رب العالمین په حضور کې درېږي، پر دا عارضي مقصود باندې ورکړی دی چې یو 2 روپۍ دي او د یو چا صفت کوي. هلته اچاو اثر پکې کړی وي، هغه یو پیاله چای چې ورکړي وي، هغه اچاو اثر پکې کړی وي. حکیم صنعاني صاحب په دې ځای باندې توبه باسي چې نور به په دې ژبه باندې بغیر د محمد مصطفی او بغیر د رب العالمین د صفاتو څخه د بل چا صفت دې بیا په وانه اورېدی او په دې ځای باندې توبه کاږي او بیا د اولیاو سره محبت، د اولیاو سره بیعت، د اولیاو سره ملاقات، د هغو صحبت غوره کوي چې بیا حکیم صنعاني صاحب هغه سړی جوړېږي چې د بغداد څخه پیرانه پیر صاحب د زیارت ته راځي او یا د بخارا څخه شاه نقشبند صاحب د زیارت ته راځي. هغه سړی ګوره د یوې پیالو چاو پاکې چای وي، د ملنګ چای وي، هغه دې اثر وکړي، د ده ټول مسیر یې بدل کړي، د ده ټوله مفکوره یې بدله کړي.